د اسلام ټول بلډینګ کاغه عبادات دي، کو معاملات دي، کو اخلاقیات دي، کو معاشرت دي، کو نور شابې دي، نو د ټولو شابو لپاره بنیاد عقیده دی. زمونږ د پښتنو یو متل دی، وی هندوستړي او خدای ناراض. خو الله پاک شکور او قدردان ذات دی. کافر ته به د خپل دنیاوي ښه عمل صله الله پاک ورکوي، خو په دنیا کې به ورته ورکوي. ما له فی الاخرة من خلاق. آخرت کې د کافر هیڅ حصه نشته دی. یو دوه کسانو، یو مسلمان او یو یهودي و. د هغه مسلمان آخر د مرګ په وخت کې د زیتونو تیلو تړو شو، او یهودي کافر چې د هغه آخر وخت کې کب تړو شو. الله پاک دوه فرشتې راولېږلې، یوې ته حکم وفرمایو چې د مسلمان د کور په المارۍ کې د زیتونو تیل دي، دا ته ضایع کا، او یو کب ونیسه د دې یهودي کور کې تالاب دی، هغې کې ورپرېږده چې ویې نیسي. دواړو خپله ډیوټي سرته ورسوله. بیا الله پاک ته عرض وکړو چې الله پاک تر څو ستاسو حکم و په سر سترګو، خو یا الله کوم چې د دوست و نو د هغه نه د هغه نعمت ضایع کو، او یا الله کوم چې د دشمنو نو هغه دشمن له د هغه نعمت ورکو. الله فقط فرمایي چې د دې مسلمان یو ګناه پاتې وه په دنیا کې، او ما نه غوښتل چې دې آخرت ته سره د ګناه راشي، نو هغه تیل مې ترې ضایع کړل، د هغې په سیله کې مې ورته هغه ګناه معاف کړه. او دا کوم چې یهودي و نو د ده دنیا کې یو ښه عمل و، د هغې د وجې نه ما دله دا نعمت د هغې په سیله کې ورکو چې کب هغه ته میلو شو. موږ ته استاد محترم امام اهل سنت علامہ محمد سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه فرمایل چې الله الله ذکر سره که کافر هم دا ذکر کوي نو عذاب هغه واپس کیږي. دا دونه مبارک نسبت دی که یو کافر هم الله الله وی نو په دې سره عذاب الله پاک هغه لرې کوي. کو عقیده درست وي او انسان ډېر هم ګناهګاري او د خپلو بدعملو د وجې نه د جهنم ته لاړ شي، خو یو ځل به د جهنم نه روځي او جنت ته به داخل شي. او کو عمل درست نه وي، عقیده درست وي، نو اگر چې د مسلمان شای نشان دا نه دي، خو که د دې بالعکس د یو مسلمان عقیده خرابه ده او عمل درست دی، نو په ښه عمل، په ښه اخلاقو، په ښه معاملاتو، په ښه معاشرت چې عقیده د کفر وي، نو یو بنده ته د آخرت کامیابي نه ملاویږي او دی به همیشه دپاره په جهنم کې. نو دا مختلف عقیدې تېره جمعه تاسو ته ما ذکر کړې وي. یو عقیده د هغې نه دا وه چې د قرآن و حدیث ښکاره مطلب نه اخیستل او په هغې کې هغه انچ پنچ کول او د خپل مطلب تشریح کول، دا بددیني ده. لکه نن کوم ملحدین دي هغې د قرآن و سنت کومه غلطه تشریح کوي. یو عقیده دا ده یو بنده دی او دی ګناه حلال وګڼي، نو په دې سره دی د اسلام نه خارج شو، دی کافر شو. یو بنده ګناه کوي خو وایي چېرې ګناه ده، ښه نه کوم خو ګناه ده، خو که دا ګناه دی حلال وګڼي نو په دې باندې دی د اسلام د دایرې نه خارج شو. ګناه چې هر څونه غټه وي، تر څو یې چې څوک بده ګڼي نو ایمان نه ځي، البته ایمان کمزوري کیږي.
لکه اوس حدیث شریف کې راځي لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن، یو زناکار زنا نه کوي چې د حالت کې دی خاوند ایمانی. نو زمونږ د علماء تشریح دا ده چې دا ایمان د سر د پاسه یو صاحبان وي، یو سفر وي. نو که دی ګناه بده ګڼي، حلال نه ګڼي، نو دی مسلمان دی. الله پاک سره نډر کېدل، زړورتیا کول، یا د الله پاک د رحمت نه نا امیده کېدل، نو دا کفر دی. نډر کېدل او زړور کېدل څه مطلب؟ نه مړه آخرت کې تپوس مپوس نشته، نعوذ بالله. کو دا خبره څوک وکړي به د یو بنده د اسلام د دایرې نه هغه خارجېږي. تېر جمعې نه په دې نیت ما د عقیدې شروع کړي دي چې موږ تاسو مسلمانانو ته پته ولګي، ځکه عقیده، هر عقیده دا د اسلام د بلډینګ یو مضبوطه خښته د عزتمندو. د غیب حال سوا د الله نه بل چاته نه دی معلوم. البته الله پاک پیغمبرانو ته د وحی په ذریعه، اولیاء ته د کشف او د الهام په ذریعه، او عام خلکو ته الله پاک د نشاناتو په ذریعه باندې بعد خبرې معلومي. د چانوم اخیستل او هغه ته کافر ویل یا په هغه باندې لعنت کول، د لعنت معنا ده د الله د رحمت نه لرې کېدل. یا یو سړی وي په پلان کې د خدای لعنت وي، نو دا ډېره لویه ګناه ده. البته دا ویلی شي چې په ظالمانو د الله پاک طرف لعنت وي، دارنګې په دروغجنو د لعنت وي. خو چې څوک د دنیا نه د کفر سره نیتلی، یا الله پاک د الله نبی په هغې لعنت نه کړی، نو داسې کس ته کافر او ملعون ویل هغه ګناه ده. کله چې یو انسان مړ شي، نو کو دی خښ کړي شي او کو خښ نه کړي شي، نو په کم حال کې چې دی مړ شو، که هغه په صحرا کې ولی نه وي، که دریاب کې ولی نه وي، نو دته دوه فرشتې راځي، یو ته منکر وي، بل ته نکیر وي، او هغه فرشتې د ده نه تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی، او من نبیک، ما دینک، پیغمبر دې څوک دی، او دین دې څه دی. اوس منګو عذاب قبر، راحت قبر، نو عموما عذاب قبر ذکر کېږي. اوس ضروري خو نه ده چې هر چا ته قبر ملو شي او هر څوک دې په عذاب کې مبتلا وي، خو چونکې اکثر انسانان کافران دي یا په مسلمانانو کې ګناهګار دي، نو ځکه عذاب ذکر کېږي. یعنې قبر کې عذاب هم شته، قبر کې راحت هم شته. او بیا عذاب عموما په دغه وجه باندې، او قبر ځکه ذکر کېږي چې عموما مړي په قبر کې خښېږي. ګنې که یو بنده هغه په قبر کې خښم نشي، د اوسوه د ځناورو خوړ، دریاب کې لوشو کبانو خوړ، یا په صحرا کې د ځناورو خوړ، نو هر حالت کې چې وي نو دته یعنی دغه حالت به راځي. که د خوشحالۍ وي د خوشحالۍ به راځي، او که د عذاب وي د عذاب به راځي. بیا د ده نه دغه تپوسونه کېږي، نو که ایماندار وي نو ټیک ټیک جواب ورکړي، او هر قسمه آرام دته ملو شي. د جنت د طرفه کړکۍ ورته کلو شي، یخې هواګانې دته راځي، خوشبویي به راځي دته، او دارنګې دی په مزه کې اوده شي. او که دا مرده ایماندار نه وي، نو دی په ټولو خبرو کې وایي های ما ته خو څه معلومات نشته دی، لہذا په ده سختی راشي او قیامت پورې په ده عذاب وي. او بعد الله پاک په دې امتحان سره معاف کړي. لیکن دا ټولې خبرې یعنی مردگانو ته معلومې وي، موږ ته نه معلوم. لکه یو سړی تاسو سره خوا کې اوده دی، نو دی کله په اسمان کې ګرځي، کله په جس کې ګرځي، کله په سمندر کې ګرځي، او خوا کې چې کوم کس د سره ویښ ناست دی، نو هغه ویښ کس ته د هغه معلومات هغه نه وي. د مرګ نه بعد الله دې موږ ټولو ته دا سفر اسان کړي. سحر او ماښام دواړه وخته د یو مرده چې کومه ټکانه ده، نو دته هغه خولی شي، جنتي ته جنت خولی شي، خوشخبری ورکولی شي، او دوزخي ته دوزخ، او د افسور نور یعنی زیات شي چې کم د نقصان سبب دی، ډېر افسوس دی، نور هم زیات کی. یو مرده دپاره دعا کولو سره، خیر خیرات سره ثواب آیا دته سړی وبخي رسیږي که نه رسیږي،
او رسیږي او د دې ډیره لویه فایده ده عام د خپل مردگانو لپاره کوشش وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا زره کرته دا ووایي دارنګې په یو مړي کوم حق دی خو د شریعت دایره کې دننه د رسم و رواج د درېیمې جمعې څلوېښتې او د غیر شرعي نسبتونو د پابندۍ نه پاک الله او د الله نبي چې څونه نښې د قیامت ښولي دي هغه به ټولې واقع کېږي لکه ګورې یو نښه دا ده چې مهدي علیه الرضوان هغه به ظاهرېږي مهدي علیه الرضوان هغه به ظاهرېږي نوم به محمد وي د پلار نوم به عبدالله وي د مور نوم به امینه وي سید خاندان سره به تعلق لري او هغه به چاته نه وایي چې زه مهدي یم اوس بعضې وخت بعضې خلک وایي زه مهدي یم نو چې چا ووایي چې زه مهدي یم نو دا غټ دلیل دی چې دا مهدي نه دی او دوی به انصاف سره بادشاهي کوي او چغر دجال هغه به روځي دجال دیو جن د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه صورت کهف وایي یو خو د یو جمعې نه بلې جمعې پورې به الله پاک یو نور مقرروي بل دا چې د دجال د فتنې نه هم الله پاک په خپل حفظ و امان کې ساتي دجال به په دنیا کې ډېر لوی فساد خور کي او بیا به الله پاک د ده د قتلولو لپاره عیسی علیه السلام د اسمان نه نازل کي زموږ ستاسو عقیده ده عیسی علیه السلام جمدی دی په دویم اسمان کې دی یاجوج ماجوج دا یو زبردست قوم دی د قیامت د علاماتو نه یو دا ده چې دوی به خواره شي په ټوله دنیا کې او ډېر شور شغرب هغه به جوړ کړي او بیا به د الله پاک قهر سره هلاک شي او یو زناور به د ځمکې نه روزي دابة الارض وی به زناور او خلکو سره به خبرې کوي دا د قیامت په علاماتو کې دي اوس د مشرق نه نور اخیږي په مغرب باندې پروزي او د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې د مغرب نه به نور لوخیږي قرآن کریم به پورته کړي شي او په لږو ورځو کې به ټول مسلمانان مړه کړي شي او ټوله دنیا به د کافرانو نه ډکه شي دې نه علاوه نور نشانات هم دي کله چې ټولې نښې نښانې د قیامت پوره شي نو بیا به د قیامت سامان شروع شي اسرافیل علیه السلام به د الله پاک حکم سره شپېلې پوک وي او دا شپېلې به د یو ډېر یعنی څنګه چې ښکر وي په هغه شکل باندې به وي او چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلې پوک وي نو ټول د ځمکې او د اسمان یعنی دا نسبت چې کم دی نو دا لوی اسمان به هم ټوکړې ټوکړې شي او دارنګې دا ځمکه قرآن کریم هغه نقشه موږ ته ذکر کوي اذا السماء انشقت دارنګې واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت کستوري دی واذا النجوم انکدرت ټول مخلوقات به مړه شي انسانان نه ټول مخلوقات انسانان خو به وي او کوم چې مړه شوي نو د هغې روحونه به بېهوشه کړي شي لیکن الله پاک چې څوک په دغه وخت کې محفوظ ساتل غواړي نو په خپل حالت به وي په خپل حالت باندې به وي لکه من مرقدنا اوس مرقد خو د آرام ځای ته ویلی شي دارنګې یو موده به په دې حالت کې تیر شي بیا چې الله پاک ته کله منظوره شي نو ټول عالم به بیا پیدا کړي او دویمه کرت به شپېلې پوکوالی شي او هغې سره به ټول عالم پیدا شي مړه څونه چې دي هغه به جمدي شي او د قیامت په میدان کې به ټول خلک یو ځای شي او د قیامت په میدان کې خلک به داسې وي لکه څنګه چې په جاجر کې کالتوس وي او څوک به ګیټو څوک کونډو څوک مری پورې څوک به ټول په خولو کې ډوبي نو خلک به بیا د دې ګبراهټ د وجې نه پیغمبرانو ته سفارش ته لاړ شي او هغه حدیث د شفاعت اوږد حدیث دی آدم علیه السلام ته به لاړ شي به عذر پیش کړي نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام اخره کې به عیسی علیه السلام نه راشي اب هم ته عذر پیش کړي د ټولو اخره کې به رسول الله مبارک ته لاړ شي نبی علیه السلام به بیا د یوې یا د دوو هفتو په مقدار الله پاک ته سر به سجود شي او بیا به د الله پاک فرمایي ارفع رأسک محبوب خپل سر مبارک دی پورته کا او سل تعطى سوال کوه تا ته به درکولی شي او اشفع تشفع او ته چې د شفاعت کې نو ته مقبول الشفاعت نو بیا به نبی علیه السلام په برکت الله جل جلاله د قیامت حالات هغه حساب کتاب موقع هغه شروع کی کله کله یو سړی هغه ګناهګار نه وي
د کتاب باندې چا ناجیز دعوه کړې ده او ته لاړې عدالت یو ورځ ورغلې پیشو نه شوه بله ورځ پیشو نه شوه اخره کې ته مړه هر څه چې کېږي خو چې دا کیس یو طرف ته شي نو خلک په آخرت کې تنګ شي بیا به الله جل جلاله د رسول الله مبارک په سفارش باندې حساب کتاب هغه شروع کی او تله به ادرولی شي د ښه او بد عمل وزن به شي څوک به بې حسابه جنت ته داخل شي الله دې پکې موږ ټول راوستلي کړي نیکانو ته به عملنامه په ښي لاس بدانو ته په ګس لاس ورکړي شي او زموږ ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې موږ د ختم نبوت خدمت دپاره قبول کړي خپل امت ته د حوض کوثر اوبه ورکوي چې هغه اوبه به څه وي هغه به د پیو نه زیات سپینې وي د شاتو نه به زیاتې خوږې وي او بیا پل الصراط دی دا پل الصراط یو معنی ده خو دا لفظ مشهور دا دی پل الصراط یو معنی ده د دې وجه نه پل الصراط دا به په جهنم باندې قایم وي څوک به د بجلی د پړق په شان دی پور وځي څوک به په مزه مزه د میږو په مقدار باندې او دارنګې څوک به راپروځي کونډو کې به اینخلي پو به روځي هغه اړخ ته خو بیا به هم دې څه وي په تکلیف به او ډېر بدقسمت به هغې چې پکې لاندې پروځي نو په دې تېرېدل دي کم چې نیکان دي هغې به پورو دي جنت ته به ورسېږي کم چې بدان دي نو هغه به جهنم کې پروت دي دوزخ چې دی او جنت دا زموږ عقیده ده اعدت للمتقین اعدت للکافرین جنت د نیکانو دپاره مخکې نه تیار کړی شوی دی او دارنګې جهنم د کافرانو دپاره مخکې تیار کړی شوی دی په جهنم کې ماران دي لړمانان دي قسمه قسمه عذابونه دي او د جهنميانو نه چې څوک هم ایمان والی نو کو ډېره ګناه هم کړي نو کله چې دي د سزا یعنی هغه څونه سزا مقرر شوې ده هغه موده د دوی پوره کړی شي نو پیغمبرانو د بزرګانو په سفارش به دی د جهنم نه روځي جنت ته به داخل شي اگر که هر څونه ګناهګار ودی نه وي او کم کس چې د دنیا نه کفر او شرک ته آخرت ته رخصت شوی دی نه به په جهنم کې همیشه ویمه او دله به مرګ هم نه راځي لا یموت فیها ولا یحیا جهنم کې به څوک مړه کېږي نه او نه به څوک جمدي کېږي نه نو ولې دوی خو به جمدي وي نو ګوره مرګ خو پکې نشته ولې جنتیان چې جنت ته لاړ شي دوزخیان دوزخ ته نو مرګ به د ګډوري په شکل راوستلی شي او هغه به د جنت دوزخ مخ کې حلال کړي شي د جنتیانو خوشحالي به دوباله شي د جهنمیانو غم به دوباله شي اوس نو جون خوشته دی نو ولا یحیا څنګه وویلی شو نو سړی دلته سوچو چې په قید کې د قیدي جون څه شی جون دی عزتمند د جهنمي جون دی وي نو دا خو څه جون نه دی جنت پیدا کړی شوی دی په هغې کې قسمه قسمه نعمتونه دي او جهنمیان د هغې بالعکس جنتیان دوی ته به د هېڅ قسمه یر او غم یعنی او خوف هېڅ خطر هغه نه وي همیشه به په جنت کې وي د جنت نه به نه روځي او نه به په جنت کې مړه کېږي الله پاک ته اختیار دی چې الله پاک په وړه ګناه سزا ورکړي الله ته اختیار دی او الله جل جلاله کو د چا لویه ګناه معاف کړي نو دا د الله جل جلاله رحم و کرم دی د الله پاک نه څوک تپوس نشي کولی د دې وجه نه وی لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار وړه ګناه چې بار بار کې نو دا وړه پاتې کېږي نه او که لویه ګناه هم د استغفار توبه اختیار کې نو الله پاک تا ته هغه معاف کړي شرک او کفر دا داسې ګناهونه دي چې دا الله پاک هېڅ چا ته هېڅکله نه معاف کوي او د دې نه سوا نور ګناهونه چې الله چا ته وغواړي په خپلې مهربانۍ سره الله پاک معاف کوي د کومو خلکو نوم چې الله د الله نبی اغشتی دی چې دا جنتیان دي نو د هغې نه علاوه د بل چا یقیني حکم موږ نشو کولی چې دا جنتیان دي البته ښه نښې چې موږ ووینو نو ښه ګمان ساتو او د الله پاک د رحمت نه امیدوار وه اوس لکه صحابه کرام دي وکلا وعد الله الحسنى رضی الله عنهم ورضوا عنهم په جنت کې ډېر نعمتونه دي خو د جنت د ټولو نه لوی نعمت د الله پاک دیدار دی الله دې ټولو ته نصیب کړي الله دې په دنیا کې موږ ته په خوب کې نصیب کړي په ویښه په دنیا کې چاته د الله پاک دیدار نه ملاویږي ښه کله چې موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمایي لن ترانی ته ما هرګز نشي لیدی نو کتاب لیکي وی د مرګه پورې موسی علیه السلام نه دي خاندلی د مرګه پورې موسی علیه السلام بیا خندا نه ده کړې کله چې رسول الله مبارک معراج لته نو مختلفو فرشتو هغې سلامونه کول او یو فرشته هغې سلام وکړو خو هغه بلکل سیریس وه نبی علیه السلام جبریل السلام نه تپوس وکړو چې دا ولې
وی دا مالک د جهنم پرشته ده د دې طبیعت دقسې دی موږ سوچ کې عزتمندو حضرت رابعه بصریه رحمت الله علیها فرمایي د هغې ته یو ځل ریدکړی چرګ راوړلی شو نو په جړا شوه وی دا اول حلال کړی شو نو بیا پوخ کړی شو او انسان چې په جهنم کې وي نو بغیر د مړه کولو او حلالولو نه به دته عذابونه ورکولی شي محترم ډېر لوی سخت سفر مخې ته پروت دی الله دې ټولو ته اسانه کړي په دنیا کې په ویښه دې سترګو سره الله پاک چا نه لیدی دی نه لیدلی شي او که یو کس ټول عمر څنګه تیر کو خو چې خاتمه پس باندې راغله نو د هغې موافق به د سره سلوک کولی شي انما الاعمال بالخواتیم او بل عقیده دا ده چې یو کس ټول عمر کې کلم توبو کی یا مسلمان شي نو دی د الله پاک په نید باندې یعنی دا توبه د مقبوله ده البته کله چې انسان مري او د مرګ په وخت کې د عذاب فرشتې دته په نظر باندې راشي نو هغه وخت کې توبه قبوله نه ده خو بیا هم الله دې په علماو مزید رحم و کرم لازلو فرمایي چې علما په امت ډیر شفیق او مهربان دي کو دغه وخت کې سړی د ګناه نه توبه وباسي نو توبه قبلیږي خو د کفر او د شرک نه توبه نه قبلیږي انما يقبل الله توبه العبد ما لم یغرغر خو اوس عزتمندو موږ سوچ وکړو چې دغه وخته پورې الله پاک زموږ د ګناه توبه قبلی شکر د موږ مشرکان کافران نه یو د ایمان خاوندان یو نو بیا د الله پاک د دې دون مینې تقاضا دا ده چې موږ د هغه فرشتو لیدو پورې الله پاک خفه کړو بدترین شخص ہے جو توبه کی امید پر گناہ کرے دا قص پکار دی چې اس حالت کې موږ خپل رب خپل کریم رب خپل محبوب رب دا الله پاک څه بل شان مینه دي عزتمندونو او موږ تاسو سره خو د خدای ډېره مینه دي عزتمندو څو زره کاله مخکې د ابراهیم علیه السلام پلار رخصت شوی دی خو د شرک سره د نوح علیه السلام بیبي زوی د شرک سره د لوط علیه السلام بیبي د شرک سره د رسول الله مبارک خدمت کوونکي ابو طالب صاحب د شرک سره او موږ تاسو وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره د الله خاتمه بالایمان نصیب کړي او د خاتمې بالایمان اسباب مخکې ذکر شوي دي یو آسان عمل ماښام سنتو کې اکثر سوره فلق او سوره ناس وایه اخیری دواړه سورتونه الله دې زموږ د ټولو خاتمه بالایمان نصیب وګرځولي کړي الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي الحمدلله تېر هفته د ضربه شریف اجتماع وشوه زموږ د حضرت مرشد پاک نور الله مرقده د هغې د خانقاه او انشاءالله ستاسو اجتماع زموږ اجتماع را روانه ده په 9-10 د هغې په سبا بیا ملازو کې ده بیا مردان کې ده الحمدلله بېګا د شاه صاحب ځای کې اجتماع وشو الله یې ټول اجتماعات قبول کړي ملګري ټول دعاګانې کوي الله دا ټول نسبتونه قبول کړي او الله ورته ټول ضروریات پوره کړي بعضې ملګرو کافي اخلاصونه کړي دي نارینو کړي دي زنانو کړي دي بعضې ملګرو په لکو تعداد کې د آیت الکرسۍ ورد کړي دي بعضې زنانو د روجو بعضې زنانو ځان د ځان نه یو لاک کرته درود شریف هغه ویلي دي او په جمع باندې په لکو تعداد کې ګوره اجتماع به کله راځي نیکیم بچي راوړي او بدیم بچي راوړي عزتمندو یو ځای کې خوشبویي وي غیر چاپیره ماحول خوشبویي او یو ځای کې بدبویي وي د لرې نه خلک پوزې پټې کړي عزتمندو الله دې زموږ د نیکۍ نسبتونه نصیب کړي بعضې ملګرو د خپلو مردګانو دپاره اخلاصونه کړي دي الله د ټولو اخلاصونه قبول کړي درود شریف اللهم صل علی محمد یا الله ته راضي شي زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله د خپل محبوبیت زندګي هم نصیب کړي د دارینو سعادت هم نصیب کړي د ریا او جب غرور تکبر نه وساتي په حال هم رحم وکړي تاسو نه ملمانه کلیوال د لرې لرې ځایونو نه تر اسلام آباد پورې ملمانه راغلي دي الله د ټولو حاضري قبول او منظور کړي الله زموږ هر چا سره نسبت خالصتا د خپلې رضا سبب وګرځولي کړي مدرسه باندې څونه قرضه ده 13-14 لک روپۍ تقریبا جوړېږي دعا کې د خپل در نه الله پاک ټول ضرورت پوره کړي او یا الله هېڅ پته نشته چې بله جمعه مونږ یاسې یو بل باندې زموږ سترګې لګي او که نه لګي الله هر څونه ژوند چې دی زموږ د ټولو نسبت خالصتا د خپلې رضا سبب وګرځولي کړي خدای زموږ دا ټول مشران ملګري کشران خدای دا ټول زموږ دپاره موږ دې دپاره درې د خیر وګرځولي کړي مدرسې کوم خدمت کېږي مجلس ذکر اجتماعي اعتکاف د روحاني اجتماع خدای دا ټول خدمتونه قبول کړي الله د تیرو اجتماعاتو زموږ هغه مشران کشران چې وفات دي خدای د هغې په قبرونو انوارات نازل فرمایي الله جمدو مسلمانانو ته خیر و عافیت نصیب کړي الله د چا څه مشکلات حل کړي دغه د خوشحالۍ ورځ په خوشحالو خدای راوستلی کړي اسمان ځمکې مشرق مغرب شمال جنوب هر طرف نه خوشحالۍ نصیب کړي د دارینو سعادت هم نصیب کړي الله د ټولو مسلمانانو جوړ نصیب کړي
دعا وکړئ خدای د ټولو مسلمانانو جوړ نصیب کړي خدای مونږ کې چې دا کوم توړ راغلی دی د دین د دشمنانو طرفه افتراق او انتشار خدای دا توړونه موږ نه لر کړي د مینې محبت ماحولونه نصیب کړي خدای د دې ټولو حاضرینو یو قدم قبول او منظور کړي څونه مردگان د اهل اسلام دي خدای ته د ټولو مغفرت نصیب وګرځولې کې ځای په ځای مړي شوي دي کلي کې دلته متعدد مړي شوي دي قاري صاحب د رشته دارو کې یو دی بل دی خدای که موږ څوک پېژنو که نه پېژنو خو خدای د موږ د کلمې رشته دار دي د ټولو مردگان د اهل اسلام خدای مغفرت نصیب کړي بیمارانو ته شفای کامل عاجل نصیب کړي اجتماع ته څونه ضروریات دي خدای پوره وګرځولې کې خدای موږ له هم د کلیوالو هم د مېلمنو د خدمت توفیق نصیب کړي دغه سلسله کې 3 بجې انشاءالله اجلاس هم دی او د کلی علاقې علماء کرامو الله د ټولو خدمت قبول کړي وصلی الله تبارک وتعالی علیه وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین